په ما ګرانو ماشومانو، خدای دې وکړي چې تاسو به روغ او جوړ او صحتمند یاست. د نن ورځې به مو ټول کارونه په ښه ډول سرته رسولي وي. نن به مورجان او پلارجان له تاسو نه ډېر خوشحاله وي. ستاسو د ښو کارو لپاره به یو څه ناڅه جایزه هم درکړې وي. نو په ما ګرانو ماشومانو، نن بیا زه د یوې نوې خوندورې خوږې کیسې سره ستاسو په خدمت کې حاضره یم. خدای دې وکړي چې ستاسو د خوب پري لا تاسو په خوب کې نه یې زنګولي او تاسو به کیسې ته منتظر یاست. نو راځئ چې د نن خوندوره کیسه پیل کړو. د دې کیسې نوم دی خوږه او د خوبونو د شپې بازار. ډېر جالب نوم دی، خو تاسو څه ناڅه فکر ته راغله چې دا کیسه به د څه په باره کې وي؟ نو راځئ که فکر ته مو نه وي راغلی، زه به یې تاسو ته وړاندې کړم. خدای دې وکړي چې خوند ترې واخلئ. هره شپه به چې ستوري راویښ شول او لمر به ویده شه، نو خوږه به د خپلې خوښې ښکاري ګیدړګۍ له مځکې سره په خپل بستر کې څملاسته او ځان سره به یې ویل چې سبا ورځ به څه ناڅه رازونه او ماجراوې راوړي. خو د شپې چې لا یې سترګې نه وې پټې کړې چې له چت نه یو ځلا کوونکی ټکټ راپرېوت. په ټکټ لیکل شوي وو صرف یوه داخله د خوبونو د شپې بازار ته. لا یې سترګې سمې نه وې خلاصې کړې چې نرم باد یې کټ اسمان په لور ویوړ. د وریځو، سپوږمۍ، وړانګو او خوبولې کونګانو تر څنګ یې الوتنه وکړه. خوږه ورو ورو یو ځلانده بازار منځ کې ښکته شوه. بازار چې د ستورو په منځ کې ځوړند و. رڼا لرونکې لوحې، ځلېدونکي دوکانونه او د خوبونو ټول مخلوقات مصروف ګرځېدل. اژدها د بوډۍ ټال خرڅاوه، یو اس ویښتان تړل او ښکلي مایان د روښانه چراغونو سره روان وو. زارا چې ګیدړګۍ پلورونکې وه، خوږې ته یې وویل د یو خوب په لټه کې یې کوچنۍ؟ خوږې په حیرانتیا ورته وکتل. خوب؟ زارا په مسکا ورته وویل هو، دلته یوه جایزه ورکوي او یو جادویي خوب ترلاسه کوي. خوږې د یو خوبونو دکان ته ننوته. هلته یو خوبولې پیشو چې نوم یې مایسترو د ښیښو تر شا ناسته وه. مایسترو پیشو خوږې ته وویل په احتیاط یې انتخاب کړه، هر خوب خپله کیسه لري. په المارۍ کې دا خوبونه بند وو او دا خوبونه درې ډول وو. اول ډول یې داسې وو له دولفین سره الوتل، دوهم یې داسې وو د وریځو برسونو سره د وریځو رنګول، او دریم یې داسې وو له سپوږمۍ سره خبرې. خوږې له سپوږمۍ سره خبرې غوره وټاکل. هغې یوه تېره شوې کیسه وکړه. د خپلې نیا سره لومړي ځل باندې کلچې جوړول. د بوتل ځلا شوه او په لاس کې یې وځلېده. خوب داسې روان و لکه د ستورو طوفان. خوږه د سپینو زینو پر یو پل ولاړه وه چې سپوږمۍ ته تللې وه. سپوږمۍ یو مهربانه مخ او نرم او ژور آواز درلود. په ډېر نرم آواز یې ورته وویل خوږې، ما ته لیدلې زړورې خوږې، ته هغه غوره پوښتنه کوونکی یې چې څوک ورته غوږ نه نیسي. هغوی دواړو خبرې وکړې، ویې خندل تر څو چې ستوري ورو ورو خپ شول. کله چې خوب پای ته ورسېد، خوږه بېرته د بازار منځ ته راغله. زارا یې لاس ونیو او مایسترو ورو ورو پوز پرې وواهه. او کله چې خوږه بیداره شوه، خوږې مسکا وکړه او پر بالښت یې یوه سپینه ځلا کوونکې څانګه پرته وه. دا پوه شوه چې دا خوب رښتینی خوب و. او د راپاڅېدو څخه وروسته خپلې نیا ته ورغله او ورته ویې ویل نیا، تېره شپه مې له سپوږمۍ سره خبرې وکړې. نیا ډېر ورته وخندل او ورته یې وویل هېڅ د تعجب وړ خبره نه وه.
نو په ما ګرانو ماشومانو څنګه وه د خوږې کیسه خوښه مو شوه که نه؟ آیا تاسو هم داسې کوم د خوبونو بازار ته په خوب کې تللي یاست که نه؟ او داسې عجیب شیان مو هم کې لیدلي دي او که نه؟ که چېرته داسې کوم د خوب بازار ته تاسو تللي یاست نو ما ته یې په کامنټ باکس کې هرومرو ولیکئ چې زه هم پوه شم چې خوبونه رښتیا وي. د دې کیسې نه مو خدای دې وکړي چې پند اخیستی وي. د دې کیسې نه مطلب دا و چې هر ماشوم په خپلو پوښتنو، خوبونو او خیالونو کې یو راز لرونکی جادو لري. په ما ګرانو ماشومانو تل پوښتنې کوئ او تل خپل خوبونه او خیالونه ساتئ. خدای دې وکړي چې دا کیسه مو ډېره خوښه شوې وي. اوس به ستاسو د خوب پري ډېره وارخطا وي چې ما ګران ماشومان باید ویده شي چې ښکلي او خواږه خوبونه وویني. نو تاسو ټولو ته ښه شپه او ډېر خواږه خوب